پښتو افسانه سپینه لوپټه ډاکټر صاحب شاه صابر. د غوټۍ پیغلتوب نو د سپرلي د باران شیبه وه چې په هر زړه کې د مینې ګلونه زرغون کړل او په هر نظر کې د وفا چینې تاندې کړې. په ټول کلي کې د هغې د ښایست ګنګوسې خورې شوې. د کلي هر زلمی د هغې نه وړاندې وروسته کېدو، که هغې به پټي ته پلار له ډوډۍ وړه او که د پټي نه به یې میخې له ګیا راوړه. ګڼ زلمي نظرونه به د هغې د زړو وروستو جامو پورې راپورې وتل. که د پیغلتوب احساس په هغې ته په هر قدم پیغورونه ورکول، خو هغې به زړه له په دې تسلي ورکوله چې زمانه دواړه کېدی نشي چې یو منګی وړم بل پلو مخې